سلامونه احترامات خدای وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې سنبال اوسیږي ملګرو نن مونږه د اختر درېیمه ورځ ده او دغه مونږه ډیر زیات په خوښۍ او خوشحالۍ سره پیل کړې ده خدای وکړي چې دغه ورځ تاسو هم داسې پیل کړي وي نو مونږه باغ امر شهید ته راغلي وو دلته ډیر زیات ډاډه او ښه امنیت دی ټول مینوال دوستان دغلته د خپل اختر نه خوند اخلي نو دلته مونږ سره یو زما دوست چې هم راغلی دی د هغې سره خبرې کوم چې څه وایي د اختر په اړه او د امنیت په اړه څه وایي نو د هغې څخه یو زاهد بیټنی چې هم ما سره موجود دی تاسو ته ښه راغلاست وایم سلامونه علیکم سلام زاهده تا څنګه دغه اختر څنګه پیل کړی دغه اختر نه کوم ذره خوند واخیستو بالکل واخیستو زه د دغې وخت نه د دغې نظام نه د دغې دولت نه او خصوصا د خپل ملت نه زه ډېر زیات خوشحاله یم او دغه اختر موږ باندې ډېر زیات په خیر او په خوشحالۍ تېرېږي او پخوا به موږ دغې امیر شهید باغ ته راتلو چې دغه ډېر مشهور باغ ده موږ خصوصا په ډېر ډارن حالات کې به راتلو ورته او اوس امنیت څنګه دی اوس ستا په نظر د امنیت په اړه غږېږم امنیت اوس ډېر ډاډمن ده او موږ ښه په خیر او په خوشحالۍ باندې خپل اختر لمانځو او په خیر او خوشحالۍ باندې موږ دغه اختر ته د امیر شهید باغ ته راغلي ډېر مشهوره باغ ده دې ته موږ راغلي او خپل اختر لمانځو سره د دوستانو سره ښه یارانو دوستانو سره په خیر او په خوشحالۍ باندې موږ خپل اختریز پیغام خپل نور نړیوالو ته زه وایم چې ښه ډاډمن تېرېږي په موږ باندې په خیر دا ښه ده چې دغه امنیت همداسې تلپاتې امنیت وي او نور دوستانو ته څه مینوالو ته څه پیغام لري د اختر په اړه د اختر په اړه باندې اول د خصوصا د افغانستان مجاهد ملت ته سلامونه او احترامات او د کوچني اختر مبارکي وایم او خدای وکړي چې روغ او جوړ او د صحت په جامو کې سنبال اوسي مننه زید جانه تا کامرامین نه هیله کوم چې دغه بیکګراوند لږ اخوا ته هم دا کمره واچوي دا چې وګوري خلک راغلي دي بس نو دوستانو تر بلې خپرونې چې ستاسو په خدمت کې حاضرېږم ښه وخت